السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په پښتو ژبه د مایکروسافت پاورپوینټ 2024 عملي زده کړه دوستانو نن یې لومړۍ ورځ ده. ربه شو اول به زده کړو چې پاورپوینټ پروګرام موږ څه رقم خلاصوو، په کومو طریقو یې خلاصوو. عیناً لکه وورد و اکسل او اکسس کې چې کومې طریقې موږ وویلې دا طریقې هم هماسې دي. رابه شو اول طریقه ګوره پاورپوینټ پروګرام په کوم توري شروع ده؟ په پی سره شروع ده. رابه شمه د لیست کې به د پی لیست ته به لاړ شمه. د پی تورو باندې چې کوم پروګرامونه شروع دي دا دی. دا د پی لیست د هغه پروګرامونه چې په پی سره شروع وي. ګوره دا پاورپوینټ ده. کلیک که ګوره خلاص بشي. بله طریقه یې دا ده کولی شو چې دلته سټارټ مینو ټایلز کې هم موږ دا اضافه کړو. رایټ کلیک وکړو ورته وایي چې پین ټو سټارټ. ګوره دلته اضافه شه. هر کله مو چې خوښ یې د ځای نه کلیک که ګوره راځي. بیرته له دې ځای نه ډیلیټوو دوستانو. رایټ کلیک به وکړو ګوره ان پین فرام سټارټ. که چیرې غواړو ټسک بار کې اضافه کړو دلته به راشو پین پاورپوینټ پروګرام به پیدا کړو. ګوره مور ته به راشو پین ټو ټسک بار ګوره دلته اضافه شه. هر کله چې غواړو ګورئ راځي. رایټ کلیک پې وکړم بیرته ورته وایم چې ان پین فرام ټسک بار بیرته به لرې شي. بله طریقه یې دا ده دوستانو چې زه دلته بیا راشم پاورپوینټ پروګرام پیدا کړم. ګوره رایټ کلیک پې وکړم دلته مور ته اوپن فایل لوکیشن دا دی. دل ځای نه زه کاپي واخلم. ګورئ کاپي دلته یې زه پیسټ کړم. ګوره هر وخت دې په کار وي. ګورئ دلته ده ګوره ډبل کلیک که راځي. بل دوستانو که زه رایټ کلیک پې وکړم ګوره پراپرټیز ته لاړ شم دلته شارکټ. شارکټ اوله کې داسې وي نان یعنې هېڅ شی نه وي. که چیرې زه یو شارکټ ورکړم هر یو چې کلیک کوې معمولا کنټرول شفت پی ورکوې نو پاورپوینټ پروګرام به خلاص شي. زه ورته وایم کنټرول شفت ال ورکړم. زه کنټرول شفت ال مونږ اکسل ته ورکړی ده. کنټرول شفت بی به ورکړم. دا دی کنټرول شفت بی. کنټینیو کوم. ګوره زه چې کیبورډ ته کنټرول شفت بی پریس کوم نو شی به خلاص شي پاورپوینټ پروګرام به خلاص شي. بله طریقه یې دا ده دوستانو چې زه دلته سټارټ بټن کلیک کوم دلته چې ولیکم پاور ولیکم. ګوره پی او ته نه ولیکم دستي راځي د ځای نه کلیک کوم. بله طریقه یې دا ده چې زه سټارټ بټن له هر سره پریس کوم. زه دلته نوشته کوم چې ام اس پاور پینټ ولیکم. چې پاور ولیکم او پی ان ټي ولیکم پاور پینټ. ګورئ پاور پوینټ به نه لیکو لکه داسې به نه لیکو. ګوره داسې غلط نو موږ پاور پی ان ټي به لیکو. پاور پی ان ټي پاور پی ان ټي ډبل کلیک ګوره خلاص بشي. را به شمه بیا رن ته ګوره دلته زه د ویژوال بیسیک پروګرام د طریقه هم زه نوشته کوم چې سټارټ فاصله شی پاور پی ان ټي کلیک که ګوره خلاص بشي. د دې صفحې د کلوزېدو لپاره زه چې لیکم اگزیټ لیکم انټر که کلوز بشي. بله طریقه یې دا ده دوستانو چې که چیرې څو وارې دا پاورپوینټ پروګرام موږ استفاده کړو نو دلته دې لیست کې به هم راشي ریسنټلی اډډ یا هم موسټ یوزډ دې ځای کې به هم راشي. را به شم پاورپوینټ پروګرام به زه خلاص کړم. دا به زه ورته وایم چې اډ ټو پین ټو ټسک بار دلته به راشي. دا به زه کلیک کړم. ګورئ مخکې له دې چې زه دا تشریح کړم ګورئ دلته ګورئ څو آپشن دي. ګورئ یو د هوم ده یو نیو ده بل اوپن ده. دا هر یو ځان ته مینیوګانې لري. هوم کې موږ کولی شو چې دلته نیو یا بلینک پریزنټیشن انتخاب کړو. ګورئ موږ په ورډ پروګرام کې ویلي دي چې د ورډ پروګرام فایل ته ډاکومنټ وایي. د اکسل پروګرام فایل ته ورک بوک وایي او د اکسس پروګرام فایل ته ډیټابیس وایي. همدا رقم د پاورپوینټ پروګرام فایل ته څه شی وایي پریزنټیشن وایي. ګورئ بلینک پریزنټیشن یعنی خالی پریزنټیشن او دا چې دي ګوره تیار ډیزاینونه دي. ګوره مور تیمز تم چې ورشي ګوره دلته نور هم دي. دا ماته ولې ځکه ډېر تیمزونه ښیي ګوره ډیزاینونه ښیي ځکه انټرنیټ سره وصل یم زه. نو دلته ګورئ دا هغه فایلونه دي چې ما اخر ځل ما دا استفاده کړې. ګوره ریسنټ دلته ماته ښیي او فیورټ کې اوس هېڅ شی نشته. که چیرې زه دا ستوری زه کلیک کړم ګوره دلته ده
دا ما په دلخوا یعنې په خوښې ځای کې مې اډ کړي. ګوره دلته فیورټ کې به راغلی شي. همدا رقم نیو ده چې شارټکټ یې چې ده کنټرول ان. که چیرې یو پریزنټیشن باندې دې کار کړی وي او غواړې چې یو نوی پریزنټیشن جوړ کړې، دا ګوره د انټرنیټ مربوط کړي. ګوره دا په اسانۍ نه خلاصوي. او که چیرې دا کلیک کړمه دا تیار ډیزاین شوي دی. کریټ کړمه ګوره دا یو پریزنټیشن شد. نو که چیرې غواړم چې یو نوی پریزنټیشن واخلم یا مثلا دا باندې ما کار کړی غواړم چې نوی پریزنټیشن واخلم، نو نیو نه به کلیک کوم. شارټکټ یې کنټرول ان ده. اوپن یعنې په پخوا وخت کې چې موږ یا 13 ورځ یا 13 هفته 13 میاشت کوم فایل باندې موږ کار کړی، کوم پریزنټیشن باندې کار کړی، نو شارټکټ یې کنټرول او ده، د اوپن له طریقه ورځو. همدا رقم که چیرې غواړئ نور په انټرنیټ کې یعنې دلته سرچ وکوئ، ګورئ هغه که پریزنټیشن اوسي، تیمس اوسي، ایجوکیشن په اړه وي، ګوره دلته زه کلیک کړمه، دلته به یو څو ثانیې وخت ونیسئ. د تعلیم په اړه ګورئ داسې ګوره شاګردان دي او دا دي داسې یعنې موږ جوړولی شو. همدا رقم که چیرې زه بیرته باک لاړ شم، که چیرې ورته وایم چې بزنس د تجارت په اړه کوم پریزنټیشن غواړئ، نو دا به تیار ډیزاین شوي دي، تیار جوړ شوي دي. فقط کلیک کوئ، ګورئ دا ده مثلا دا ده، کلیک کوئ هغه ده راځي. بیرته به زه دا باک ووهم. همدا رقم چارت ده، ډیاګرام ده، بزنس ده، دې ځای نه کولی شم. را به شم نیو ته بلینک پریزنټیشن. ښه مخکې له دې چې په دې خبرې وکړو را به شم د دلته به زه رن کې چې ولیکمه رایټ یعنې لیکلو ته وایي. ورډ پاډ پروګرام به خلاص شي. زه به دلته ولیکمه چې ام اس پاور پوینټ کوم ورژن وایي 2024. ام اس پاور پوینټ دا لکه اکسل او اکسس او ورډ پروګرام کې چې مونږ ویلې څه شی مې ویلی چې دا څه شی ده، it is the production of Microsoft company. دا محصول د مایکروسافت کمپنۍ ده and it is a presentation program. دا محصول یا تولید د مایکروسافت کمپنۍ ده او دا یو پریزنټیشن پروګرام. پریزنټیشن پروګرام پیشکشي پروګرام ته وایي چې ته یو معلومات جوړ کې او مثلا یو فابریکه جوړوي، مخکې له دې چې کار پې شروع کړي ته یو پلان ورته جوړ کړي چې څومره سرمایه ګذاري ته ضرورت لري، داسې به کوو هسې به کوو، نو یو پریزنټیشن به جوړوي. معمولا بعضې محصلین چې پوهنتون نه فارغېږي نو د دفاع امتحان کې کوم موضوع چې ورکوي هغه په پریزنټیشن کې جوړوي. نو پریزنټیشن تقدیمول، ارائه کول، پیشکش کولو ته وایي. دا یو داسې پروګرام ده چې هغې کې موږ معلومات تقدیمو، مثلا د ال سی ډي په واسطه یا د پروجکتور په واسطه. نو همدا رقم موږ نور ووایو چې layout of MS PowerPoint. layout موږ ظاهري چهرې ته وایو. ظاهري چهره یې عینا لکه نورو پروګرامو غوندته یو شی ده. دې ته موږ کنټرول بټنز وایو، دې ته موږ ټاب وایو. ګوره د فایل ټاب، د هوم ټاب، د انزیټ ټاب، ډرا، ډیزاین، ټرانزیشن، انیمیشن، سلاید شو، دې ته هر یو ته ټاب وایو. همدا دې قسمت ته موږ چې وایو ګوره ریبن وایو. ګوره د سلایډ ریبن، د فونټ، پاراګراف، ډراونګ. همدا رقم دوستانو دې ته سلاید وایي. ګوره بل سلاید موږ څه رقم اضافه کړو، ګوره نیو سلاید. ګوره یعنې فعلا اوس دې پریزنټیشن کې موږ څو سلایډ لرو، 2 سلایډ لرو. دې ته سکرول بار وایي. دې ته یو دلته ده، یو دلته پیدا کېږي. ګوره یو عمودي او افقي، ورټیکل او هورزنټل سکرول بار وایي. دې ته چې وایي ټایټل بار وایي. ګوره موږ پوهېږو چې پریزنټیشن ده
او دا مربوط دی کوم پروګرام ده؟ پاور پوینټ پروګرام ده. پریزنټیشن د نوم ده او پاور پوینټ خپله د پروګرام نوم ده چې ان په کوم نوم موږ ثبت کړی. دې ته سرچ باکس وایي که چیرې موږ سرچ یا جستجو کوو. همدا رقم دې ته کویک اکسس بټنز وایي. ګوره زه دلته د سیف ګوره شته، زه یو څه لیکنه کوم ګوره چې راسن کلیکم سیف کیږي. همدا رقم دلته بټن یې موږ زیاتولی هم شو. کویک پرنټ ګوره کویک پرنټ چې کله مو پریزنټیشن جوړ کولی چې ورقه کې پرنټ کوو نو کویک پرنټ هم استفاده کوو. دا موږ کولی شو چې ګوره اوس چیرته ده ګورئ که غواړئ چې دا ریبن یا کویک اکسس بټنز دلته پورته ویسئ نو بیا به څه کار کوئ؟ شو اباف د ریبن. ګوره دا بټن یې دلته لاړی. که چیرې غواړئ چې بیرته لاندې راشي شو بیلو د ریبن، ګوره دا بټن به دلته راشي. همدا رقم دې ته څه وایي؟ سټاټس بار وایي چې دې کې ګوره زوم ان او زوم اوټ هم شته، بعضې ګوره سلایډ شو هم دي. را به شمه دلته تیار یو پریزنټیشن که ستاسو په یاد وي موږ دا که غواړو چې سیف کوو نه سیف کومه. یو پریزنټیشن که ستاسو په یاد ده موږ په ورد پروګرام په وینډوز پروګرام کې موږ تشریح کړی ده. ګوره دا ده دا پریزنټیشن ما تاسو ته جوړ کړی یو څو میاشتې مخکې. همدا رقم ګورئ دا سلاید 1 ده، دا سلاید 2 ده، ټول مکمل څو سلایډه لرو؟ 7 سلایډه لرو. فکر وکوئ چې دغه معلومات تاسې جوړ کړئ، غواړئ چې دا تقدیم کړئ. دې ځای نه هم تاسې کولی شئ چې سلاید شو کلیک کړئ. ګورئ داسې ګورئ ټوله صفحه اوس نیسي. بل سلاید ته ځئ په دې ایرور کی باندې داسې ګورئ لاندې ځئ ګورئ دا به ځي. که غواړئ چې له دې سلاید شو ووځئ څه سکیپ بټن به پریس کوئ. اوس زه دلته یم، که غواړم چې یو بل سلاید نیو سلاید واچوم کنټرول ام به پریس کوم. څه شی؟ کنټرول ام. کنټرول ام سره څه کېږي؟ نوی سلاید ایجادېږي. زما دا د کمپیوټر کیبورډ لږ خرابه ده، لږ مشکل لري. کنټرول ام باندې څه کار کېږي؟ ګوره دلته کلیک کوم نیو سلاید ګوره اضافه کوم. هر رقم چې تاسې غواړئ د ځای نه اضافه کولی شئ. وملیده ګورئ دا نیو سلاید وګوره سلایډونه داسې. همداسې کولی چې کنټرول ام باندې هم تاسې کار وکوئ. نو دا و دوستانو زموږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د توجه وړ مو شوی اوسي.